مشوراتي لوی جرګې د طالب بندیانو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د چې لوی جرګې څه پریکړه وکړله، بندیان دې څنګه په کوم ضمانت خوشي شي، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. د مشوراتي لوی جرګې پریکړه وایي بندیان دې په نړیوال ضمانت خوشي شي او وربندي وشي. د سولې مشوراتي لوی جرګې ټولو کمیټو نن د خپلو راپورونو وړاندې کولو پر مهال حکومت ته مشوره ورکړه چې د طالبانو پاتې بندیان دې په ضمانت خوشي شي. دغه راز دوی غوښتنه وکړه چې د دغو بندیانو د خوشي کولو په بدل کې دې له طالبانو د اوربند تضمین هم واخیستل شي. د سولې مشوراتي لوی جرګې ډیری ګډونوالو ټینګار وکړ چې وینه په وینه نه وینځل کیږي او پر طالبانو یې هم غږ وکړ چې نور دې له افغان وژنې لاس واخلي او اوربند ته دې غاړه کیږدي. ټاکل شوي سبا ولسمشر غني د سولې مشوراتي لوی جرګې د پریکړه لیک په تړاو ولس ته خپل دریځ څرګند کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت لوی الله په امان.